د شام سره تعلق لرونکي د کډوال بیکا واده ته یوازې د تشدد له وجې نه دي راغلي. دوی دلته د خوراک پلټون کې راغلي دي. د خوراک نړیوال پروګرام غړي ډیوډ بیسلی وایي د شخړو له کبله خلک کډې کوي او چرته چې ورته خوراک ملاویږي هلته ځي. همدا وجه ده چې خلک د میلیونونو په شمیر کې په کډو مجبوروي. یوازې شام نه 15 میلیونه خلکو کډې کړي دي او شام کې دننه 6 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. دوی خپل کورونه نه پرېښودل غواړي خو دوی مجبوروي چې چرته امنیت او خوراک وي هلته لاړ شي. شرقي افریقا هم د کلونو راهیسې شخړو او خشکسالۍ له کبله د قحط سره مخ کېدو ته نږدې دی. یوازې په سویلي سودان کې 2 میلیونه خلکو د خوراک پلټون کې خپل کورونه پرېښي دي. په ګاونډي هیواد سنټرل افریقن ریپبلیک کې د خوراک نړیوال تنظیم یا WFP لخوا لګول شوو اندازو تر مخه نیمه آبادي خوراکي مرستو ته اړتیا لري خو دې لپاره فنډونه نشته. د WFP ویانده ډینسي براون وایي We're only 7% funded right now. مونږ ته چې څومره فنډونه پکار دي د هغې صرف 2% ترلاسه کیږي. د هیواد کې 40% ماشومان د سخت غذایی کمی ښکار دي چې مطلب یې دی دوی خوراک ته رسایي نه لري. مونږ ته به په سنټرل افریقن ریپبلیک کې سرمایه کاري کول وي. WFP ویلي دي چې په ګرد افریقا کې 200 میلیونو څخه زیاتو خلکو سره کافي خوراک نشته او که دې کې د شام کډوال کیمپونو کې میشته خلکو او په ټوله نړۍ کې موجودو خلکو شمیره واچو نو دا شمیره نږدې 800 میلیونو ته رسي.